الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تر حمد صلات و سلام وروسته په اسلامي نړۍ کې څه تیریږي د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په ډېرې بخښنې سره زه اوږده موده ناروغ وم، سینه مې ښه نه وه، اوس مې سینه روغه نه وي. دغه پروګرام باید یو میاشت مخکې ما خپور کړی وی، خو زه اوس خپروم، کیدای شي په دې کې ځینې ټکي او ځینې نکتې جالبي او نه وي. په سوریه کې د کمونیست رژیم ننیده د جهاد بریا، د مجاهدینو خندا، د صهیونیستانو او اسرائیلیانو پریشانتیا، د سوریه په هیواد کې د اسد د کورنۍ د نیمې پیړۍ سوسیالیستي دیکتاتوري د ظلم او وحشت واکمنۍ ته د پای ټکی کېښودل شو. د شام ځمکه چې اوس په څلورو هیوادونو سوریې، لبنان، فلسطین او اردن ویشل شوې، د پیغمبرانو ټاټوبی او په قرآن عظیم الشان کې د مبارکې ځمکې په نوم یاده شوې ده. دلته د پیغمبرانو پلار حضرت ابراهیم، اسحاق، یعقوب، داود، سلیمان، هارون، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط، یوسف، زکریا، یحیی، موسی او عیسی علیهم السلام اوسېدلي دي. د سوریې هیواد د رومي امپراتورۍ د پلازمینې برخه هم پاتې شوې. د اسلام د ځلانده لمر تر راختلو وروسته د عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په مبارک دور کې دغه سیمه فتح شوې. د اسلام دویم خلیفه په خپله د بیت المقدس کلیګانې تسلیم کړي. دلته د دمشق په جومات کې د ابو درداء لوړمنزلته صحابي درسګاه وه. ابو عبیده بن جراح او خالد بن ولید د دغې سیمې سپهسالاران، د وحي لیکوال امیر معاویه رضی الله عنه د دغې سیمې والي پاتې شوی. تر صلیبي جګړو وروسته د سلطان صلاح الدین ایوبي د حکومت پلازمینه او د عثماني امپراتورۍ برخه وه. وروسته بیا دغه سیمه د انګلیس تر ولکې لاندې راغله او په څلورو دولتونو سوریې، لبنان، فلسطین او اردن وویشل شوه. همدارنګه دغه سیمه د اسلامي امت د ځلانده ستورو ارواښاد دکتور مصطفی سباعي، دکتور وهبه زحیلي او عبدالفتاح ابو غده او د اسلام د لارې د علماو، پوهانو او مجاهدینو وطن دی. د روایاتو په رڼا کې دغه سیمه قیامت ته نږدې د دجال د وژلو او د دجالي تمدن ته د پای په خاطر له اسمانه څخه د عیسی علیه السلام د محبت او راکوزېدو ټاټوبی دی چې د دمشق د جامع جومات په ختیځه مناره به راکوزېږي. دجال به وزني او یاجوج و ماجوج به د عیسی علیه السلام د دعا له امله په هلاکت محکومیږي. د اسد د کورنۍ حکومت په 1901 میلادي کال د پوځي کودتا په طرز کې په سوریه کې د واک په ګدۍ کېناست. د بعض د سوسیالیست ګوند غړي چې مشري نصراني میشل افلک کوله، د اسد کورنۍ د جبر استبداد او وینو تویولو او بېدینۍ مخکښه وه. په 1982 میلادي کال د سوریایانو د وینو رودونه روان کړل او په زرګونو مسلمانان، نارینه او ښځینه د زندان تورو تنبو ته ولېږدول. وژنې، قتلونه، جیلونه د کمونیستانو او سوسیالیستانو مشترک میراث دی. یهودي لینن په سپینه روسیه کې 10 میلیونه، په مرکزي اسیا کې 19.5 میلیونه، 10 میلیونه د قولبي غوایان او 40 میلیونه اسونه، په یوګوسلاویا کې مارشال ټیټو او په چین کې د ماوزیتونګ جنایات د لکونو خلکو قتلان، په افغانستان کې د کمونیستانو جنایات د هیرولو نه دي. د کونړ د کرارې په کلي کې 1400 تنه، د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د نجیلو په سیمه کې د 200 تنو او د هرات او ننګرهار ولایتونو کې اجتماعي قبرونه د یادونې وړ دي. د هرات په ولایت کې په یو ورځ 40,000 کسان تیرباران کړل. د پولیسرخي د پولیګون په دشته کې د زرګونو کسانو د تیربارانولو جنایات د تاریخ په ټنډه ثبت دي. 15,000
کلي په کنډواله بدل کړي په ټوله کې 2 میلیونه ملت په شهادت رسېدلی د سوریې د کمونستانو جنایات هم په لکونو دي مستبد او فرعون صفته حافظ الاسد په 2000 میلادي کال کې عمر او زوی بشار الاسد په تخت کېناست هغه په 2011 میلادي کال سوریایان لویدیځو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور کړل اوس چې د سوریې هیواد د مجاهدینو په لاس فتح حاصل اسرائیل مټای ویشي او مجاهدین هم مټای تقسیموي د اسرائیل په ټارګټ کې سودان سوریا لبنان عراق او ایران شامل دي اسرائیل دلته د نظام پاش کېدل خپل برای ګڼي په 28 ساعتونو کې په سوونو پروازونه کړي او په سوریه کې حساس پوځي مراکز هوایي ډګرونه بمبار کړي 14 کیلومتره وړاندې راغلي او امریکایانو هم د داعش په پلمه په سوریه کې 15 هوایي بریدونه کړي دلته روسي او ایران لوبه بایللې اهل تسنن ته اقتدار په لاس ورغلی د افغانستان له وضعیت سره پرتلنه دا ده چې دلته نظام سقوط وکړ هلته هم افغانستان هم د بیرونیو له مداخلې په امان نسه او سوریه هم د افغانستان اردو هم تس نسوه او هلته هم د سوریې 2000 فوز له ټانکونو شوبلو سره یو ځای عراق ته تښتېدلی او نور حساس ځایونه اسرائیلو امریکانو بمبار کړي مجاهدین هم په ګڼو ډلو ټپلو ویشل شوي مګر د سوریې د مجاهدینو مثبت کار پخوانۍ کابینې ته د کار دوام د ټاکنو لپاره تابع او په وړو قضایاو لباس او ګیرو پورې نه نښتل پخواني ملي بیرغ ته اجازه مثبت کار ده د سوریې مجاهدین تعلیم یافته دي مګر اوس وضعیت داسې ښکاري چې اسرائیل برنده دي ډېری سیمې ونیولې او مهم پوځي تاسیسات یې بمباري کړل د سوریې دولت به دومره پیسې ونه لري چې دغه وسایل په بیه واخلي دا ځکه چې دغه وسایل له امریکا روسي او ایران سره دي الله تعالی د سوریایي ملت ته خیر کړي اوس مهال د مسلمانانو د ازمیښت دور ده که دوی په وحدت او د نظام په جوړولو بریالي سول د ملت د خوښې حکومت منځته راغی اړینه ده چې ته هر څه د مخه د اسلامي هیوادونو سره اړیکې جوړې کړي او خپل هیواد د عربستان سعودي د ایران د رقابت څخه وباسي ټولو سره د ښه روابط قائم او په نړیواله سطحه د خیر امت رول ترسره کړي د اسلامي امت د یووالي او مرستو د جلبولو لپاره دي کار وکړي ښه فرصتونه به په مخ کې ولري د اسلامي هیوادونو مشران د پردیو د غلامۍ څخه ځان خلاص او د امت د یووالي مظاهره دي وکړي په دې اړه ترکیه عربستان سعودي مصر پاکستان او ایران ښه رول لوبولی شي متاسفانه د مسلمانانو ستر رنځ فقر جهل اختلاف تفرقه ډلهبازي د استعمار شتون استبداد او استحمار او خرطوب دی افغانانو د سوریانو په تناسب ښه فرصتونه درلودل مګر دوی ضایع او برباد کړل هیله ده چې د سوریې جهادي قیادت بالعقلانیت څخه کار واخلي او د افغانانو تجربې تکرار نه کړي الله تعالی د دې متفق وګرځي د اسلام د دښمنانو توطئې د شنډې سوریایي ملت دی چې 100,000 تنه په زندانونو په میلیونونو بیرون کې د مهاجرت سپي ورځې سبا کوي خپل پر امنه هیواد ته دې راولي الله تعالی د دغه اسلامي خاوره او د پیغمبرانو ټاټوبی د روسانو امریکایانو صلیبیانو صهیونیانو له فتنو څخه محفوظه ولري الله تعالی د اسلامي نړۍ موټی کړي چې ټولو اسلامي ځمکو څخه حراست وکړي په همدې اکتفا کوو زما چینل د اسلام د ژوند بشپړ نظام نو سبسکرایب یې کوئ او خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ انشاءالله دا صدقه جاریه ده الله تعالی دې ستاسې په ژوند کې برکت کړي سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک